بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسې د خپل تیر درس په ادامه په ورډ پروګرام کې کلیپ بورډ ګروپ، فونټ ګروپ ویلی وو. نن پاراګراف ګروپ وایو. پاراګراف خپله د یو څو جملو یو ځایوالي ته ویل کیږي چې د یوې موضوع مربوط وي. دغه پاراګراف کې موږ تاسې د پاراګراف سیټینګ ټاکو. عموما پاراګراف چې لیکل کیږي تر 14 لیکې پورې پاراګراف شته. اوس ګورئ دا 15 پاراګراف دي چې زموږ دپاره لیکل سوي دي. هر کله چې موږ د انټر بټن و بس زموږ دپاره پاراګراف خلاص و، نور شی نشته. اوس د دغه پاراګراف سیټینګ ټاکل دلته کولی سو. که تاسې راسئ مثلا دا بکس ویس دا یو پاراګراف دی، بکس دا په د پورې مربوط سو، دا په د پورې مربوط سو، دا په د پورې مربوط، دا ټول اوس یو پاراګراف دی. کله چې موږ انټر و دا جلا پاراګراف سو، دا جلا پاراګراف سو، دا جلا پاراګراف سو، او همدارنګه دا جلا پاراګراف سو. یعنې کله چې د انټر بټن والسي نور زموږ دپاره پاراګراف ختم دی. اوس د دغه پاراګراف سیټینګ په دې ځای کې ټاکل کېږي. لومړی په دې ځای کې موږ تاسې بولیټ لرو. بولیټ خپله لغوي معنی مرمۍ ته ویل کېږي. د بولیټ وظیفه دا ده هر کله چې موږ تاسې لیکنه کوو او هغه ته بولیټ پاینټ ورکوه، یعنې یو نښان ورکوه. دا نښان دي. عموما دغه بولیټ پاینټ که تاسې پام کړي نه هلته لیکلي وي په دغه فصل کې پر دغه موضوع خبر کوو، یا نن زموږ موضوع دغه شی ده. نو دغه بولیټ پاینټونه دي چې موږ ورکوو. مثلا موږ چې خبرې کوو دلته ورته وایو چې مثلا کابل باندې خبرې کوو، پر کندهار، کابل، مثلا هرات، هلمند، فراه، زابل. دا معنی چې موږ پر دغه موضوعګانو خبرې کوو. اوس دلته مو انټر والی په دې ځای کې موږ تاسې دلته چې لرو چینج لیول لرو، موږ نه لیول لرو. دا لیول دا معنی لري که غواړو چې دغه اوله موضوع پر برخو وویشو نو دویم لیول انتخابوو. مثلا په دې ځای کې موږ لیکو ژړۍ، مثلا په دا ځای کې لیکو پنج وایي، مثلا په دې ځای کې لیکو مثلا ارغنداب. دا معنی چې دغه موضوعګانې د دغه کندهار مربوطې. که چیرې وغواړو چې بیا د ارغنداب پر کلي پسې وویشو نو بیا به دریم لیول انتخابو. نه مثلا داسې لیکو تابین کلی، دا رقم. نو هر څونه چې پر برخو ویشو دلته کولی سو. که مو انټر والی خو اوس برخه راغله، که دوه مال انټر وي بیا هغه دویم لیول ته ځي، که دریم مال انټر وي عمومي لیول ته ځي، او که دا بیا انټر وي نور دا معنی چې نور دغه بولیټ پاینټ مو ورکوو. اوس په دې بولیټ پاینټ کې ولاړ یو. په دې ځای کې موږ تاسې دلته چې لرو ډیفاین نیو بولیټ پاینټ. دا بولیټ پاینټ نه غواړم، ته د دغه نښان پر ځای یو بل نښانات راوله، یو بل سمبول یا نښه راوله. اوس دغه زموږ دپاره نښې سمبولونه دي. هره نښه چې مو پکار وي، مثلا دا بیتا راوله یا مثلا فرض کړه دا نښانات راوله. هر نښان چې تاسو غواړئ اوکې کړئ دی تاسو ته هغه نښان راولي. خو همیشه باید دغه ساده بولیټ پاینټ وي. دا تر ټولو ډېر ښه دی. په ډېرو کتابو کې بس همدغه کارېږي. که بیا پر ډیفاین نیو بولیټ پاینټ کلیک وکړو او دلته پیکچر ولرو، یا زه غواړم چې عکس راولم، مثلا د خپل دفتر لوګو راولو، که غواړو چې یو عکس یا یو لوګو راولو دلته کولی سو. موږ ورته وایو چې ته په لوګو پسې وګرځه که پرته په مای کمپیوټر کې وګوره، د لوګو په نامه سره فولډر وګوره. فرض که مثلا ته ماته دغه لوګو راته راوله، دا د معرف لوګو اوکې که. نو اوس موږ تاسو ته په دغه نښان پر ځای د معرف لوګو راځي. بیا په ډیفاین نیو بولیټ پاینټ کلیک کوو. بل په دې ځای کې فونټس لرو. فونټس موږ مخکې ویلي دي، یعنې بولډ، ایټالیک، انډرلاین، دا شان. د دې معنا دا ده که ته هلته بولیټ پاینټ انتخاب کړی د هغه سایز دلته ټاکلی سي، او دا لیکنه په چپه طرف کې په مابینځ کې که راسته طرف ته دا بولیټ پاینټ. دلته دې خبرې ته راځو. نو دا بولیټ پاینټ چې موږ ورکوي. بل په دې ځای کې موږ تاسې نمبرینګ لرو. نمبرینګ دا معنا که غواړو چې موږ تاسې و هر پاراګراف ته نمبر ورکو دلته کولی سو. د دغه نمبر او بولیټ ترمنځ فرق، یوازینی فرق دا دی
چې بلیټ موږ هغه مال کاروو چې سلسله مراتب مهمه نه وي پکښې کې. اوس مثلا په دې ځای کې دا مطلب دا دی چې موږ پر دا موضوع خبرې کوو چې اول پر کندهار وکړو که اول پر کابل وکړو فرق نه لري. او کوم نمبرینګ ورکړی و د دې مفهوم دا دی چې اول خامخا دا شی دی، دوم دا دی، دریم دا دی، یعنې داسې په سلسله سره راځي دا موضوع. دا غیر کم تاسو دلته کولی شئ دا په الف ب جم وښیاست په 1 2 3 وښیئ. دا هماغه لیبل دی چې اوس مې یادونه درته وکړه چې نه لیبل لرو. ډیفاین نیو نمبر فارمټ یا دا په دغه نمبر فارمټ سره نه دی فکر یو بل د نمبر فارمټ راوله پر د کلیک وکړئ. نو دلته موږ تاسو ته وایي چې کوم نمبر فارمټ غواړئ، الف ب جم غواړئ، 1 2 3 غواړئ، فرست سیکنډ ون غواړئ، 0 1 0 2 غواړئ، 0 3 کوم شکل چې تاسو غواړئ هغه په دې ځای کې انتخاب کړئ. مثلا دا شکل موږ انتخاب کړئ. نو دا هغه فونټ دی چې موږ تاسو ته ټاکئ چې سره کوم فونټ دی، دا هم هغه د نمبر فارمټ دی او دا هم هغه ډول دی چې په مابینځ کې چپه طرف کې که راسته طرف کې کله چې تاسو اوکې کوئ په هغه شکل ښکاره کېږي. بیا هم په دې ځای کې موږ تاسې بل خبره چې لرو سیټ نمبرینګ والیو لرو. د سیټ نمبرینګ والیو وظیفه دا ده که غواړو چې موږ تاسې دا نمبرونه په خپله خوښه وټاکو دلته کولی سو. نو دلته اول لیکل سوی دی سټارټ نیو لیست، ته نوی لیست شروع کړه. دا معنا دا نوی لیست د څو شروع کوم، د 1 څخه یې شروع کړه یا د 2 څخه شروع کړه، د 3 څخه، د هر څو څخه چې شروع کوو په دې ځای کې کولی شو وټاکو چې یا ته ماته دا د 2 څخه شروع کړه، د 1 څخه شروع کړه. نو اول درته راغلی، بیا که موږ څه لیکنه وکړو 2 راځي، 3 راځي، دغسې په ادامه سره. بیا هم سیټ نمبرینګ والیو ته راځو. بل په دا ځای کې لرو کنټینیو فرام پریویس لیست یا ته د تیر لیست څخه راته ادامه ورکړه. دا معنا پر شپږ ختم سوی دی بس وته ولاړ ساته تلاړ دغسې په منظم راځه. که تاسې په دې ځای کې راسئ اډوانس والیو سکیپ نمبر، دا معنا چې ته د تیر لیست په ادامه شروع کړه خو ځینې نمبرونه راته پرېږده. مثلا 7 8 مه راته راوله، مثلا د 8 څخه یې شروع کړه، ګور دی د 8 څخه یې شروع کړي، دا نور یې درته پرېښول. اوس چې موږ دغه یو نمبر واړو دا ټول اوړي راته، که په دې کې تغیر راولو په دې ټولو کې راځي. همالته که موږ نوی لیست سره شروع کړی وای هغه لیست به نه اوښتلی او دا نور عدد به درته تغیرېدلی. دا د ده وظیفه. بل په دې ځای کې د هغه لیکنه موږ انتخاب کړې ده. بیا په دې ځای کې موږ څه لرو، ملټیپل لیست لرو. ملټیپل لیست دا معنا چې ته دغه ایټمونه راته کریټ کړه، یعنې راته جوړه کړه، نمبرونه ورکړه او هم آوټلاین ورکړه. آوټلاین څخه مطلب هیډینګونه دي چې دا ماته ته چې که هیډینګونه ته ښکاره کړه. ګورې که موږ داسې یو شکل انتخاب کوو کېږي، ګورې دلته ورته ګورې ارټیکل 1 ارټیکل 2 ارټیکل 3 داسې، او زموږ دغه یو ارټیکل بیا پر سیکشنو ویشل شوی. په اول ارټیکل کې یو سیکشن شته، په اول ارټیکل کې دویم سیکشن شته، بیا په اول ارټیکل کې 3 سیکشن شته. که تا دریم سیکشن بیا پر برخو ویشلی و هغه برخه به هم درته راسي. ګورې دا هیډینګونه دي، هیډینګ 1 هیډینګ 2 هیډینګ 3. بیا چې دلته راغلو د جې سایډونه کوو چې د هیډینګ مفهوم څه دی. نو دلته هم ډیزاین ورکول کېږي هم نمبر دی. دلته ګورئ هر یو کې دا تاسې دا د کتابونو وګورئ د انګلیسي هغه ټول بیا سیکشنونه بیا په دې شکل ویشل شوي دي. بل په دې ځای کې موږ تاسې هغه چینج لیول دی چې دویم او دریم هیډینګ تر 9 هیډینګه پورې موږ درلودی. ډیفاین ملټیپل لیست دی، که غواړو چې موږ تاسې دغه لیست وټاکو دلته کولی سو. نو دی تا ته کوم لیول ورکم، اول لیول ورکم، دویم لیول که دریم لیول. دا د لیولو څخه مطلب زموږ هغه هیډینګونه نو چې هغه اول یې دویم یې یعنې اول عنوان یې که هغه اول عنوان پر برخو ویشل سوی دویمه ورته انتخابو، که چیرې مثلا دویم عنوان بیا پر برخو ویشل سوی دریم هیډینګ انتخابو، که چیرې دریم بیا پر برخو ویشل سوی بیا څلورم هیډینګ انتخابو په دا رقم. نو دلته مطلب دا دی که اوس موږ اول هیډینګ انتخاب کړو دی تا ته اول چې دی نو اول ارټیکل لیکل کېږي، د دویم سره سیکشن لیکل کېږي، د دریم سره مثلا داسې ای راځي، د څلورم سره مثلا داسې یو شکل راځي په رومیا دا ده. نو دی کار یو چې ته اوس د دغه لیولو څخه یو لیول انتخاب کړې، د هغه لیول فونټ په دې ځای کې ټاکلی شي، نه چې دا بولډ که ایټالیک که سایز ور غټ که په دې ځای کې دلته کولی شي. مثلا نه سایز یې مثلا 12 بولډ جي ایټالیک چې انډرلاین دا خبرې وي. دا نمبر سټایل فار دیس لیول د دغه لیول دپاره چې موږ دغه اول لیول انتخاب کړ دی. اول لیول ته سره کم نمبرونه ورکول شي، اول لیول چې په الف ب جیم وښول شي، اول لیول چې په 1 2 3 وښول شي. دلته کولی شي چې دغه اول لیول زه تا ته په 25 سره درته ښکاره کړم. دا په دې ځای کې موږ کولی شو وټاکو. دویمه خبره چې موږ لرو پوزیشن لرو. پوزیشن دا نو رنګ په دې ځای کې وبخښه دا رنګ نمبرونه هر یو چې تاسو پورته په 1 2 3
4 5 6 7 هر شي چې انتخابولی سي دا په رومي اعدادو موږ هغه رومي اعداد انتخابو. بل خبره چې موږ لرو پوزیشن دی. پوزیشن موقعیت دا معنی چې دغه نمبر چې ما ورکړی دا په مابینځ کې راولم، دا په راستات طرف کې راوله، او که هم دا په چفت طرف کې درته راولم، کم طرف ته درته راولم. بل په دا ځای کې الاین ات دا معنی چې زه دی څونه درته وضع کوم. ګوري که تاسو ګوري په دغه پرویو برخه کې درته ښکاره کېږي چې دی راستات طرف ته ښکاره کېږي یا دا بېرته چپت طرف ته راوضع کوم یې سکوره په منفي کې روان دا ورته 0 کرته. بل په دا ځای کې ټکسټ انډنټ دا معنی چې یا ته دغه نوره لیکنه اوس ګورئ دا که موږ ارټیکل ورکو دا خو عمومي عنوان دی، دلته لیکنه کېږي دغه اوله جمله یې سکېدلې دا نور بیا لاندې راځي چې دې ته فرست لاین سیټینګ هم ویل کېږي، مخته راځي راته، نو هغه انډنټ یې دلته راته سکول کېږي. سیټ پر آل لیول، سیټ پر آل لیول دا معنی چې اوس که زه غواړم چې د ټولو لیولو دپاره سیټینګ پیپ لا وټاکم بیا دلته کولی سو. نو دلته وایي پوزیشن فار فرست لیول، دغه اول لیول چې ته ټاکې دا مثلا باید څونه وي، ته دلته هغه لیول ټاکلی سې. ټکس پوزیشن فار فرست لیول دا خو عمومي د اول لیول دپاره دا نمبر یا هم د بولیټ سیټینګ سو. دا یې بیا د ټکس یعنې دا معنی چې دغه نمبر چې دلته زور کومه دا څونه په دغه خطکش د دې خواته رسکېدلی، او دا یې بیا هم چې دی ټکس دی چې دغه ټکس دی بیا د کم ځای شروع دی، دغه ځای د کم ځای شروع دی. او دا بیا مثلا انډنټ دی چې ته دغه د پاراګراف په اولو جملې ته چې تا نمبر ورکړي اولو جمله یې څونه درته وسکول سي د هغه خبره ده. اوکې کوی سئ ګورئ په هغه سټینګو دی درته راغلی. په مور کې نور سټینګونه هم شته چې تاسو کولی سئ چې مثلا حروف یې لوړ راوله، سپیس فاصله ورسره ورکړه، نتنګ یې شی مو ورسره راوله، یا ټیپ په ټیپ په اندازه یې راولئ. ګور دې ځای کې درته معلومېږي دغه رقم د ټیپ اندازه ورته ټاکو، مخته را روان دی. دا رقم هغه پر ټوله لیست یې درته اپلای کړمه، نه اپلای چینجز دغه تغیرات چې ته اوس راولې دا په ټوله لیست غواړې دیس پوینټ فارورډ که په کم ځای کې چې ته ولاړې دا شاوخوا په دغه ځای باندې اپلای کړمه، که سلیکټډ ټکس کومه لیکنه چې تاسو انتخاب کړې پر هغه باندې ورته پر هول ډاکومنټ پر ټوله فایل باندې دا هغه زموږ هیډینګونه دي چې کم هیډینګونه ورکړو. دا هم هغه شمارې دي چې د څو څخه درته شروع سي. دا هم لیګل سټایل دی چې معنا ته د لیګل سټایل کې راته راغلو. ګور لیګل سټایل دا معنا چې 1 2 3 زموږ پښتو ته راغله، که ته دغه لیکلی څه کې دی په هغه رومي اعداد شي. دا زموږ هغه لیګل سټایل دی چې دا سټایل څه کېږي هغه قانوني سټایل لیګل قانوني ته ویل کېږي، یعنې معنا هغه عمومي سټایل چې انتخاب یې هغه شکل ته وایي. کله چې تاسو اوکې کوئ په هغه نمبر په هغه اصول هغه نمبر درته راځي. نو دا د مولټیپل لیست وظیفه وه چې موږ تاسې ایډیټولی شوی. بیا همدارنګه بل په دې ځای کې ډیفاین نیو لیست لرو، که غواړو چې نوی لیست ګرسره د سره جوړ کړو نو دلته راسئ نوم ورته وټاکئ د چیش دپاره یې جوړوئ، نه یو ډیزاین تاسې په خپله خوښه جوړوئ. مثلا زه ورکوم مای ډیزاین یا مای لیست. دا بیا هلته موږ سره ځو د سټایل دپاره هم جوړېږي، د پاراګراف دپاره هم جوړېږي، د فونټ دپاره هم جوړېږي. اوس دا لیست دی، دغه ستا لیست چې نوی لیست ته جوړې دغه شماره یې د څو څخه شروع سي، د یوه څخه لکه دا شروع سي، یا دا چې اول دپاره شروع کړي همیشه یې د 4 څخه شروع سي، یا د 2 څخه شروع سي، د 2 څخه دا څو چې ورته راکول کوم لیول پر اپلای کوي هغه د دوی د نو لیولو څخه کم ډیزاین پر اپلای کوي اول دانه پر اپلای کوي. فونټ یې ټاکلی سي، سایز یې ټاکلی سي، بولډ ایټالیک انډرلاین هغه لایټن ټیکسټ کمپلیکس سکرپټ ټاکلی سي. دا مثلا بولیټ پوینټ راوله، دا شماره راوله ورته، دا هغه د شمارې ډولونه دي څه ډول شماره غواړئ تاسو کولی سئ په دې ځای کې شماره وټاکئ. دا هم سمبولونه دي چې هغه سمبولونه مو ټاکل. دا هم پیکچر دی چې تاسو کولی سئ لکه هغه لوګو چې مو راوستل هغه وټاکئ. انډنټ چپه طرف ته یې وسکو او راسته طرف ته وسکو. دا انشاءالله دا خبره راځي دلته یې درته کوم دا دی. نو اوس په دې ځای کې یوازې دغه خبره نه ده اونلی ان دیس ډاکومنټ، یوازې په دغه ډاکومنټ کې استفاده ځنې وکړه. که چیرې مې دوهم ځلې ورډ پروګرام را خلاص کړي دا کم لیست چې د مای لیست په نامه سره موږ جوړو دا جټلیټ دا جنۍ پکې کې. که تاسو ورته ولیکل چې نیو ډاکومنټ بیسډ آن دیس ټمپلیټ یا نیو ډاکومنټ بیسډ آن دیس ټمپلیټ دا معنا که هفته بعده میاشت بعد زه بیا ورډ پروګرام را خلاص کړم دا کم ډیزاین چې ما ورکړی د هغه جې راسره ثبت سي. په دې ځای کې بیا د نمبرینګ سیټینګ دی چې تاسو نمبرینګ ورکولی سئ چې اوس د هغه چې مخکې مې درته ویلي. دا مې فونټ دی مخکې مې درته ویلی دی پرون تېره ورځ مو ویل دي. د هغه رقم پاراګراف دی چې اوس دا دی پکښې کې اخته یو بارډر مې نه یې درته ویلی مخته درته راځي.
مثلا دغه رقم لنګویج مونږ دی ویلي، فریمونه دی ویلي، شارټ کټ کیانې مونږ دی ویلي چې تاسو دلته د دغه سټایل دپاره که غواړئ چې شارټ کټ کې وټاکئ نه چې دغه په کم سټایل مثلا زه ورته کله چې کنټرول شفټ الټ زید زه پریس کوم دغه زما سټایل چې خپل اپلای کېږي دا یو شارټ کټ کې دی چې موږ ورته جوړ کړی دغه چې زه تاته ثبتوم دا شارټ کټ کې ډاکومنټ 1 سیو چینجز ان ډاکومنټ 1 ان دا معنا دغه شارټ کټ کې یوازې په دغه یو ډاکومنټ کار وکړي که بیا زه ورډ پروګرام را خلاص کړم دغه زموږ شارټ کټ کې به د دغه لیست لپاره کار نه کوي که تا نارمل انتخاب کړی دا معنا چې هر کله بیا زه کنټرول شفټ الټ زید وایم بیا ته ما ته راوله اوکې که اسانه که دا ستا دغه شارټ کټ کې ورکول سو بل شارټ کټ کې هم جوړولی سي که تاسو اوس وکړئ کې هغه ډیزاین راځي هر کله چې تاسو اوس کنټرول شفټ الټ زید پریس کړئ هغه زموږ لیست ته هغه ډیزاین خپله په اتومات ډول ورکول کېږي دې ته ویل کېږي ډیفاین نیو لیست نو په چینج لیول کې موږ د لیول بدلوي په ډیفاین ملټیپل لیول لیست کې موږ په خپله خوښه ټاکئ او دلته موږ تاسو مکمل د سره یو نوی لیست په خپله خوښه چې کولی سو جوړولی سو بل په دې ځای کې خو به شی پاتې سوي نه په ډیفاین نیو نمبر فارمټ کې ټیکسټ افیکټ هم درته ویلي تېره ورځ بل په دې ځای کې موږ تاسو دا لیکنه انتخاب کړې ده په دې ځای کې لرو انډنټ لرو انډنټ خپل چیز ته ویل کېږي دغه بلک سپیس یعنی بلینک سپیس خالی فاصله په مابینځ کې د راسته او چپه طرف مارجین چې دغه راسته طرف مارجین د میده خانو څخه وتلی سانه ده دغه میده خانو څخه وتلی دغه څلور طرف چوکاټونه چې دا خالی چې دا سپین ځای دغه ته چې ویل کېږي د مارجین ساحه ویل کېږي په دې ځای کې موږ ته فقط دونه راته ښیي چې دغه زموږ مارجین څونه زه دا لیکنه تا ته راوز کوم د دغه مارجین څخه یې څونه راوز کوم نو دلته کولی شئ چې دا وز کو چپه طرف ته دونه وز کو هر څونه چې یې کوئ دلته کولی شئ چې ویز کوئ یا بېرته یې راسته طرف ته راوز کو دلته کولی شئ بله مهمه خبره چې موږ تاسو لرو نو دا انکریز انډنټ ور اضافه کړه ډیکریز دغه انډنټ چې موږ کړی دا کم کړه یو انډنټ 15 سپیس ته ویل کېږي چې 15 واري سپیس بټن موږ وو د هغه لنډه لار دا ده چې یو ځلې موږ تاسې انډنټ وو بل په دې ځای کې موږ تاسې یو رایټ لیفټ لرو یو لیفټ رایټ لرو هغه ژبې چې د راسته طرف څخه چپه طرف ته لیکل کېږي لکه پښتو دري اردو عربي تاجکي ازبکي ترکمني د دې ټولو ژبو دپاره موږ تاسې رایټ لیفټ راسته طرف انتخابو او د نورو ژبو دپاره لیفټ رایټ انتخابو ګورې ډېر خلک په دې کې خطا وځي چې دوی د پښتو ژبې دپاره فقط دلته ما رایټ راسته طرف انتخاب کړي دا یې دغسې انتخاب کړي اوس ګوره په دې کې یو مشکل پیښیږي زه په کندهار کې ده مثلا دا اوس چې موږ تاسې یو انګلیسي نوم لیکو USAID ګورې د زموږ لیکنه یې ټوله سرچپه کړل دا په دې خاطر چې موږ تاسې رایټ لیفټ نه دی انتخاب کړی که رایټ لیفټ انتخاب کړو دا مشکل حلیږي ډېر عمر به ته زه دغه مشکل سره مخامخ یاست په کندهار ولایت کې د یونما دفتر UNAM داسې UN یو لیکنه کوو هغه ورسره لیکل کېږي نو د پښتو دپاره رایټ لیفټ د انګلیسي دپاره لیفټ رایټ انتخابو بل په دې ځای کې موږ تاسې سورټ لرو سورټ خپله د یوې سیدې د نومانو ترتیب ته ویل کېږي که چیرې موږ تاسې لیکنه کړي او غواړو چې هغه د ABC په اساس ترتیب کو دلته کولی سو مثلا په دې ځای کې مو لیکلی احمد یونس کمال جانان ضیا توفل ادریس نصیر اوس دا لیکنه موږ کړې ده که غواړو چې دا د ABC په اساس ترتیب کو لیکنه انتخابو پر ده کلیک کو دی موږ ته وایي درې شیان موږ ته دی منظم کوي یو ټیکسټ منظم کوي یو پاراګراف منظم کوي دغه ټیکسټ نمبر او ډیټ تاریخ دا درې شیان د ABC د روی موږ ته ترتیبیږي نو اول دلته وایي دا چې شته منظم کوي دا هیډینګ عنوان دی که
که عنوان انتخابو یا هیډینګونه مور کړی دي. فیل دا معنا چې دا ټیبل دی په جدول کې دی، موږ ته یا پاراګراف پوینټر مو جلا کړی دی. نو دلته راته وایي چې ټیکسټ آیا لیکنه ده نمبر دی که ډیټ دی. اوس ټیکسټ دی موږ ته اسنډینګ دی څخه درځي اول هغه نومونه ولي چې په الف سره شروع شوي. که تاسو ویل چې ډیسنډینګ د زید څخه درې پورې ترتیب کړئ بیا د زید څخه درې پورې یعنی د یا څخه بیا تر الف پورې. دا غیر کم تاسو په انګلیسي او اعداد حروف هم کولای شئ. یا مثلا فرض کړه دا تاریخ مو لیکلی دی دونه نمرې وړي دونه نمرې. اوس غواړو چې په دې کې د نومته که تاسو نمرې فرض کړئ غواړئ اول نمره او دوه نمره معلوم کړئ پس اسنډینګ کښته نمره اوسه یا ډسنډینګ د لوړ څخه کښته راوړه اول دوهم درېیم بس داسې درته راباسي. که چیرې دوه یو رقم راغله نو دی بیا دلته تا ته هغه نمبر رامخته کوي چې نسبتا په بي سي کې ا خواته نږدې نو هر دا چې ا خواته نږدې وغه توري هغه به تاسو ته راشي مخته درته راسي. دا په سورت کې دی. بل په دې ځای کې دی نو دا شانه مر سره ستا جې بیا مان کچیر مثلا مرتضی تاریخ ته راغلی تاریخونه مو لیکلی چې د 2019 کال مثلا فرض کړه د 2 میاشتې شلم تاریخ، د 2019 کال مثلا د 5 میاشتې 23 تاریخ، د 2019 کال مثلا فرض کړه د 5 میاشتې 3 تاریخ یا 2 تاریخ. دا غره کم کوم ورته چې د 2019 کال مثلا د 2 میاشتې 25 تاریخ. کچېرې موږ دا رقم تاریخونه لیکلي او هغه غلط دي نو دا یعنی د بي سي په اساس غواړو ترتیب کو. نو په دې ځای کې پاراګراف دی ډسنډینګ د زیر څخه درې پر یعنی اول لوړه ده کښته بیا دغه رقم درته راځي لوړ کښته راځي. داسې ګورئ دا معنا دا د نن دی دا د پرون دی دا د تېر ورځې دا د اول ورځې داسې یو مثال دی. دغه رقم تاسې اسنډینګ دی څخه درځئ ته هم ترتیب کولی شئ. بل په دې کې مرتسي مای لیست هاز هیډر دا بیا په جدول کې مرتسي کار کوي یعنی دا معنا که مرتسي بیا ټیبل جوړ کړي ان شاء الله دا خبره مخته روانه ده. که مرتسي داسې یو جدول جوړ کړي په جدول کې مرتسي منظم کو ان شاء الله دا وروسته راځي دا خبره سلاري اوور ټایم. په دې ځای کې موږ لیکو چې جانان منیجر ماشه دونه دي زبکاریا دونه ده کمال کوک دونه ماش دي دونه زبکاریا بل چې دی نظیر کیشر دونه ماش دي دونه زبکاریا. اوس ګوري که موږ په دې ځای کې بیا سورت کوو نو دی موږ ته ستوایي چې معنا مای ډاټا هاز هیډر زما لیست عنوان لري که تور ته چې لري ګور دی تا ته وایي زه چی منظم کړم سیریل نمبر نیم جاب چې که تور ته چې عنوان نه لري نو دی وایي کالم 1 کالم 2. اوس موږ ته نه معلومیږي چې په اول کالم کې څه شي نو موږ ته چې زما ډاټا عنوان لري په هغه کې مثلا ته ماته چې منظم کړه نیم نومان منظم کړه د اس څخه درځي ټکه د زید څخه درې پر تاسو کولی شئ چې منظم کړئ. دلته دین ورسره لیکل دي دین دا معنا لري چې یا ته بیا راولاړ سه په دې ځای کې دوه ماروته چې بیا زما ډاټا عنوان لري اول خو نیم منظم کړه که چیرې نیم دی بي سي په اساس نوس ترتیب تر ولاړ سه سالري راته ترتیب کړه د ډسنډینګ په اساس یعنی د زید څخه درې پورې ترتیب کړه داس د لوړ ماشا څخه به کښته ماشا ترتیب کړه اول دی بي سي په اساس په بي سي کې بیا تاسو لوړ ماشات والا مخ کې درته راځي. دا په هوم ټیب کې دا دلته کوس په شو کې په اپشن کې نور هم ستدی تا ته وایي دا چې زه تا ته راولم نو سپریټ فیلډز اټ دا فیلډونه تا په چی شي جلا کړي دي په ټیب جلا شوي دي کاما که په یو بل نشان جلا شوي دي دا چلته موږ په اصله ورکو بیا شمال میږي کې سورت کالمونه یوازې منظم که په جګوالي ان شاء الله کالم موضوع مختره روان ده کې سنسټیو په کومې بي سي چې لیکل دي هغه رقم منظمه رایټ جب در اساس خې چپه طرف ته منظم کو دا هغه ژبه د چې مرتد شي ایګنور مثلا دا توري الف لام راته دغه کوه پرېږده راته دا معنی چې هغه مرته منظم کو الف لام مثلا په دې بي سي په اساس مترتب کو کین یو احمد راغلی د احمد په سر کې الف دی یو بیا الف لام دی اندا معنی چې الف لام والا منظم کو هغه صرف نظر کوه ایګنور کشیدا کما کشیدا هغه تور مې راوستلی په درې کې لیکل کېږي هغه مور سره وله نو دا هغه د سورت خبره ده چې سورت دا معنی
چې نومان د بي سي په اساس ترتیب که خلاص نیم منظم که د څخه درځي یا د زید څخه درې پرې وکړي که ته تا چې کینه منظم کړي نو دا بل لیست کنه ته دا بل مرته منظم کوو کې نن نه غواړم اوکې که بس مرته طاقت کیږي ته منظم کیږي اوس ګورئ ټول د بي سي په اساس ترتیب دی بل په دې ځای کې بل نشان لرو دغه ته شو هاید ویل کېږي یا دغه ته مرتسي نن کریکټر پرینټینګ ورته یعنی هغه توري چې په پرینټ کې نه راځي که تاسو پر دا کلیک وکړئ دی تاسو د پاراګراف نشان درته ښیي که ټیب بټن وي د ټیب بټن نشان درته راځي که سپیس وي د سپیس نشان درته راځي که انټر وي د انټر نشان درته راځي ورته دغه د انټر نشان نه غواړم ایسته کړم دلته درته ایسته کېږي دا زموږ د نن درس خدای جوړ کړي چې یو څه مو ځینې زده کړی وي نور به انشاءالله په راتلونکي وخت ځو چې لنډه خبره دا وای چې لیکنه کوم بولټ پوینټ ورکړئ عدد ورکړئ عدد ورکړه هم ځنکه خط چپه طرف ته وسکو راسته طرف ته وسکو په دا ځای کې که پښتو یې رایټ لیفټ که انګلیسي لیفټ رایټ سور ته یې څخه در ځای ترتیب کړئ یا د ځای څخه درې پرې او شو اور هاید نن پرینټینګ ایریا نن پرینټینګ کریکټر هغه دا دی چې مثلا تا ته ښکاره کوم او که نه کوم ښکاره د الله فامان